داسې علامات که چېرې د علامات ستاسو په وجود باندې ظاهریږي نو تاسو ته د شوګر د لګېدو خطره شته. خو که چېرې دې ټایم کې تاسو د خپل صحت او د خوراک خیال وساتلو نو تاسو د یو غټې بیمارۍ د شوګر نه ځان بچ کولی شي. نو دې علاماتو له پري ډایبیټس ساین اینډ سمپټم ویلی شي. دې کې زموږ سره په اول نمبر کې دی بار انسان ته ورکوټي بول ورځي او د شپې ټایم کې ډېر زیات وشروم ته ځي. انسان ته ډېره زیاته تنده لګېږي او بار اوبه څښي او انسان چې لږ مزل وکړي یا لږ کار وکړي ډېر زیات ستړی کېږي د نورو په نسبت سره. وزن یې ورځ په ورځ کمیږي خو په وجه او په ریزن باندې نه پوهېږي. کوم ځای کې چې کټ راشي یا زخم را پیدا شي هغه ځای ډېر زیات ټایم اخلي په جوړېدو کې د نورو په نسبت سره. د سترګو په نظیر کې دندلاپن راځي، بار ورته لوږه لګي او لاسونو خپو کې میږي شانتي کېږي. نو که چېرې دا علامات تاسو ته وي نو تاسو ته د شوګر د لګېدو خطره شته. خو که چېرې دې ټایم کې تاسو د خپل خوراک او د صحت خیال وساتلو نو د شوګر د بیمارۍ نه تاسو ځان بچ کولی شئ. نو دې ټایم کې تاسو د شوګر ټیسټ وکړئ یا HbA1c ټیسټ وکړئ چې هغه تېر شوی د 6 میاشتو د شوګر ریزلټس تاسو معلومولی شي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره شیر کړئ. دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.